سړي مړه کړي بیا خپله خور او خپله لور او اولاد بیا په بدو کې ورکوي. آزاد انسان او زنانه او پیغلې جنکۍ مسلمانې جنکۍ الله او د الله پیغمبر باندې ایمان لرونکي جنکۍ په تاوانونو کې ورکول او په روغ کې ورکول ناروا دي. داسې روغه ناروا ده. علماو ته پکار دي، د قوم مشرانو ته پکار دي چې په داسې روغ کې د سره کښېنوي. زما په خیال باندې د دې آغاز پښتنو کې په ښه طریقه شوی دی. د دې آغاز داسې شوی دی چې دا دواړو کورونو منځ کې خپلوي وشي، خو بیا رفته رفته چې زمانه تېره شوې ده نو بیا نوم پې دې کېښودی شو چې بد وکړي او سوره. بیا ډېر وخت هغه جلۍ هغه کور کې واده شي، هغه هلک ورته ګوري نه، د هغه هلک مور ورته په سپکه ګوري، د دښمن په نیت په سترګه ورته ګوري، د هغه هلک خپلوان ورته په سپکه باندې ګوري. دا ناروا دي، داسې روغې ناروا دي. انسانان په روغو کې ورکول ناروا دي. قرآن کې الله فرمایلي چې چا څوک قتل کو دا د مقتول د ورثو خوښه ده. چا سړی قتل کوي او په نه قتل کوي او روغه کوي نو روغه دې وکړي، په روغه کې به دیت به ورکوي، پیسې به ورکوي، خونبها به ورکوي، پیسې به ورکوي. دا الله پیغمبر نه دی ویلي چې په روغه کې ښځې ورکوي. په روغه کې ښځې ورکول ناروا دي. علماو ته پکار دي چې په داسې روغو کې د سره کیني نه. د قوم سپین ګورو ته پکار دي چې په داسې روغو کې د سره کیني نه. همدغه شان ښځو ته ښایسته تعلیم ورکول، پرده کې ستر کې د خپلو محرمونو نه محرمو سړیو نه یا د نورو ښځو نه په خپل کلي کوڅو محله کې اسلامي حکومت وي، د هغې دپاره یو اسلامي چوکاټ جوړ کړي او د ښځو نصاب او د جنکو نصاب د تعلیم نصاب د هلکانو د تعلیم نصاب نه بیل پکار دی. ښځو دپاره لنډ نصاب پکار دی او ښځې چې شریعت د کوم مقاصدو دپاره تیاری داسې نصاب هغې دپاره جوړول غواړي چې همغه مقاصدو ته تیاری کړي. غربي نظام تعلیم غلط دی. غربي نظام تعلیم کې د هلکانو د جنکو په نصاب کې فرق نشته. هلک سره هم ټوپک په فوز کې او ښځې سره هم ښځه هم په پولیسو کې هلک هم په پولیسو کې یو برابر نصاب دی، یو برابر کار ته اخلي. سره د دې نه چې هلکانو په ساخت کې او جسماني قوت کې زړورتیا کې او د ښځو په جسماني قوت کې او زړورتیا کې او ناسته پاسته کې ډېر فرق دی. په دې وجه باندې ښځو ته داسې تعلیم ورکول چې هغه یو مسلمانه مور جوړه شي، هغه د بچو ښه تربیت وکړي، هغه د کور ښایسته آباد کړي او کور ښایسته سنبال کړي. داسې یو لنډ غوندې نظام تعلیم د ښځو لپاره چې یو اسلامي حکومتي او یو دیني حکومتي او د پوهې خلکو په لاس کې هغې دپاره یو نظام جوړ کړي د ستر او د پردې او د قوانینو دننه چې هلکانو سره یو ځای تعلیم نه وي، یو ځای په لیلو کې نه اوسېږي، یو ځای په صنفونو کې کښېنني، ستر کې په پرده کې یو اسلامي چوکاټ کې د ښځو تعلیم جایز دی او صحیح دی، ځکه چې هغه انسان دی. قرآن کې الله فرمایلی واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. ای ښځو، ای بیبیانو د پیغمبر چې ستاسو په کورونو کې د الله کوم آیاتونه تلاوت کېږي، د قرآن آیاتونه تلاوت کېږي، والحکمه او دې کورونو کې چې کوم حکمت دی هغه یاد کوي، هغه زده کوي. الله لطیف او خبیر دی. نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلې چې علمي حفصة الكتاب كما علمتيها الرقيه. حفصې ته، حفصه د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي وه، زمونږ مور ده، د مؤمنانو مور ده. نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ووی لکه چې څنګه د حفصې ته دم ښودلی دی، څه دم یې ورته ښودلی و، نو همدغه شان حفصې ته خط هم وښیه، خط ورته وښیه، خط کتابت ورته وښیه. همدغه شان چې یو اسلامي حکومتي، یو مثالي او معیاري اسلامي حکومتي هغه ښځو ته د تجارت لاره هم کولاوی شي، داسې مارکېټونه جوړوی شي چې هغه کې تش ښځې باپرده ښځې پکې سودا کوي، سړي پکې منې کوي. یو اسلامي حکومت چې یو مثالي او صحیح اسلامي حکومتي هغه ښځو ته په کوڅو کې په کورونو کې دننه سمال انډسټریز د تجارت واړه او د صنعت او د حرفت واړه مرکزونه کولاوی شي چې هلته کاروبار وکړي، څه وکړي، کونډې بېوزله ښځې ځان لپاره پیسې وګټي. اسلام دوه شیان منې کړي، یو د ښځو د سړو یو ځایوالی او یو بې پردګي او بې ستري، چې بې پردګي پکې نه وي، بې ستري پکې نه وي، د ښځو د سړو یو ځایوالی نه وي، د ښځو د سړو یو ځای ناسته او خلوت نه وي. نو بېله طریقه باندې یو اسلامي حکومت، یو دیني حکومت چې د هغې په لاس کې دیني خلک، د هغې په راس کې او د هغې په سر کې دیني او اسلامي خلک وي، الله او پیغمبر باندې ایمان وي او ستر و پردې مسلو باندې ایمان وي، الله حکمونو احترام کوي، دغسې حکومت هغې ته یو چوکاټ هغې ته چوکاټ او طریقه جوړوی شي. پاتې شو باطل نظامونه، فاسد نظامونه، د غربیانو په لاس باندې نظامونه،
د سیکولرستانو په لاس باندې نظامونه، د نشنلستانو په لاس باندې نظامونه، د بېدینه خلکو په لاس باندې نظامونه چې الله پیغمبر باندې ایمان نشته، په دین ایمان نشته، د الله په حکمونو ایمان نشته، تش د عوامو د ویرې نه او د خلکو د ویرې نه او د ټولنې د فشار د وجه نه ځان ته مسلمان وایي. داسې حکومتونه ښځو ته نظام جوړوی نه شي، ځکه چې دوی د الله د حکمونو احترام نه کوي. چې د الله د حکمونو احترام نه کوي نو هغې ته نظام هم جوړوی نه شي. چې جوړوي هغه به غلطي، هغه به فاسد نظام وي. نو په دې وجه باندې په مسلمانانو باندې دا فرض دی چې د اسلامي حکومت د قایمېدو لپاره د یو صحیح اسلامي حکومت د قایمېدو لپاره مبارزه وکړي. یو صحیح اسلامي حکومت دې ته نه وایي چې هغې به ټول ملایان حکومت وي. یو صحیح اسلامي حکومت دې ته وایي چې د طب کار به د ډاکټرانو په لاس کې، د انجینرینګ کار به د انجینرانو په لاس کې، د فوج کار به د جنرالانو په لاس کې، د پولیسو کار به د پولیسو د ماهرونو په لاس کې، او قضا به د علماو په لاس کې، تعلیم به د علماو په لاس کې، تعلیم به نور د تعلیم ماهرینو په لاس کې. هر سړی به په خپل ځای کې کار کوي، خو ټول به د الله او د پیغمبر د حکمونو پیروي. چې اهل خبره او متخصصین د هر علم او د هر فن متخصصین هغې کې چې دی دخیلي. امام قرطبي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي چې کوم د مسلمانانو بادشاه متخصصینو د فن سره مشوره نه کوي او په خپل خوښه باندې هر شی کوي، د جنگ مشوره جنرالانو سره نه کوي، د امن مشوره پولیسو سره نه کوي، د حلال او حرام مشوره علماو سره نه کوي، متخصصینو د فن سره مشوره نه کوي، یکډاله لګیایي، د هغه عزل او د هغه حکومت غورځول او عزل په مسلمانانو باندې واجب دی چې داسې حکومت ختم کړي. ځکه هغه تاوان رسوي مسلمانانو ته. د مسلمانانو اجتماعي نظام هغه جوړوی نه شي. هغه چې کوم اجتماعي نظام جوړوي هغه خطرناکي، هغه به خرابي. لکه څنګه چې هغه شان حکومت ناروا دی او د هغې عزل ضروري دی، همدغه شان بېدینه خلک چې کوم خلک الله او پیغمبر حکمونو باندې یقین نشته، حلال او حرامو باندې یقین نشته، دین ته معتقد نه دي، فقط د ویرې کلمه وایي، فقط د ویرې ځان ته مسلمان وایي، د الله او پیغمبر سره محبت نشته، د دې حکومتونو عزل او ختمول او د دې په ځای باندې صحیح اسلامي خلافت قایمول دا هم په مسلمانانو باندې فرض دي او ضروري دي. آخري خبره زدا کوم چې لکه څنګه د ښځو حق دی همدغه شان د میړونو حق هم په ښځو باندې شته دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. یو ښځه چې په داسې حالت کې مړه شي چې میړه ته خوشحالي، خپل میړه خوشحال ساتلی، الله دغه ښځه جنت ته دننه کوي، جنت ته الله دننه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د میړه په ښځې باندې دونه حق دی که د انسان سجده انسان ته روا وی، ما به ښځو ته حکم کړی وی چې میړونو ته سجده کړی وی. بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یوه ښځه خپل میړه سره